د پاکستان لخوا د طالب سفیر احضارول او خبرداري وایي د ټي ټي پی قومندان راوسپارئ ګنې نو خپل اقدام کوو. دا چې نور څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سرچینو رسنیو ته ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خیبر پښتونخوا په بنو کې د دغه هیواد پر پوځ د وروستي برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو چې د دغه برید عامل یو افغان دی. پاکستانی رسنیو هم د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د خپلو سرچینو په حواله د طالب د سفیر احضارول تایید کړي دي. سرچینو زیاته کړې چې پاکستان د بنو د برید د پلان کوونکو او تسهیلونکو پر ضد د جدي او بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د خیبر پښتونخوا د بنو په ولسوالۍ کې د یکشنبې د ورځې د ځانمرګي برید عامل له افغاني پیژندپاڼې سره پاکستان ته داخل شوی و. په دې برید کې 3 پوځیان او 3 ملکي کسان وژل شوي. پاکستان د تحریک طالبان د یوې ځانګړې ډلې قومندان حافظ ګل بهادر د نیولو او سپارلو غوښتنه کړې ده. اسلام آباد وایي چې دغه برید د پاکستان مخالفې وسلوالې ډلې له افغانستانه تنظیم کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د پاکستاني پوځیانو په برید کې د افغانانو د لاس لرلو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. اسلام آباد له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ژر تر ژره اقدام وکړي او که چیرې داسې ونه کړي نو پاکستان به افغان خاوره کې خپل مخالفین په نښه کړي. خو د طالبانو سرچینې وایي که دا ځل پاکستان په افغانستان کې دننه د برید هڅه وکړي نو د غاښ ماتونکي ځواب سره به مخ شي. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو ویلي و چې په دغه هیواد کې په چاودنو کې افغان اتباع لاس لري خو طالبان تل داسې دعوې ردوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.